جمهور رئیس محمد اشرف غني او د امریکا جمهور رئیس جوبایډن افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش ټیلفوني خبرې کړي. جمهور رئیس غني په ټویټر لیکلي د افغانستان اسلامي جمهوریت د امریکا د پریکړې درناوی کوي او د امریکایي شریکانو سره په ښه توګه د انتقال په منظور همکاري کوي. تر دې ټیلیفوني خبرو څو ساعته وروسته د امریکا جمهور رئیس جوبایډن په خپله وینا کې وویل چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ایستل به د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي، خو زیاته یې کړه چې د ځواکونو ایستل به مسؤلانه، په سنجیدلې او مسؤونه توګه د خپلو ټولو متحدینو او شریکانو سره په هماهنګۍ کې ترسره شي. بایډن وویل امریکا به په پرله پسې توګه افغان ملي او امنیتي ځواکونو ته مرستې برابرې کړي. د بایډن تر خبرو وروسته د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح وویل ویاړلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به خپلې خاورې ساتنې لپاره د طالب ترهګرو خلاف خپلې مبارزې ته دوام ورکوي او د پاکستان شوم پلانونه به خنثی کړي. د ملي امنیت شورا تازه ویلي چې افغان ځواکونو د هیواد د ټولو امنیتي مسؤلیت د اخیستلو جوګه دی او اوس مهال 90 سلنه عملیات خپله کوي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد د ټول امنیتي مسؤلیت د اخیستلو جوګه دي او پر وړتیاو یې اوس نړیوال هم باور لري چې دا مهال 90 سلنه عملیات خپله کوي. موږ د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسؤلیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم پر فیسبوک لیکلي په دوحه کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون راوروسته د ترهګرو ضد ټول عملیات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا رهبري او ترسره شوي دي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په سوچه افغاني اراده د افغانستان د دفاع صلاحیت لري او په میړانه به د دې وطن دفاع وکړي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي د بهرنیو ځواکونو وتل به د افغانستان پر امنیتي وضعیت بد تاثیر ونه لري. دوی وایي د طالبانو دا بهانه چې افغانستان کې بهرني ځواکونه دي هم ختمه شوه. اوس د افغان ولس د وژلو څخه د لاس واخلي او سوله دې وکړي. زه فکر کوم فعلا د هغوی موجودیت یا نادم موجودیت دومره مؤثر او مثمر نه ده. د دې لپاره زموږ خپله اردو او زموږ مسلح قوه د دې توانایي پیدا کړې ده چې مستقلانه دفاع وکړي او په ضمن کې زما عسکر، زما صاحبنسا، زما سرباز، زما په مجموع کې مسلح قوه چې مطمئن شي چې ولا زه خپله مکلف یم، دا زما دنده ده، نور بل مرسته کوونکی ما سره نشته. هغوی به خپل دنده تر آخري سلګۍ پورې په واقعیت په سمه توګه همدا اوس هم مخته کوي. هغه به خو بیخي بیا احساس د مسؤلیت کوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغان چارواکو عوامو خلکو د بایډن د څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په ننګه لیکنې کړي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وړتیاو ستاینه یې کړې ده. دوی لیکلي افغانان به په سختو شرایطو کې د خپل نظام او ویاړلو امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ وي.